طالبانو د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې لسګونه وسایط او 190 عسكر له 300 مله وسلو سره نیولي. طالبانو پرون وخت د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د مرکز امنیه قومندانۍ د اردو د یوې سترې قرارګاه او شاوخوا ملحقاتو د نیولو خبر ورکړی و او نن یې د یادې ولسوالۍ په اړه جزئیات خپاره کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپله رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه لیکي چې د سید آباد د نیولو پر مهال 6 عسكر وژل شوي، 9 ټپیان او 10 ټانګونه، 10 رینجرې، 15 کماز موټر، 190 عسكر له 300 مله وسلو سره ژوندي نیول شوي دي. د مجاهد په وینا په وسلو کې ډیسي توپ او درنه وسله هم شامله ده او د غرض په زیاته اندازه مهمات هم د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. ښاغلي مجاهد په یاد جګړه کې د 2 تنو طالبانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی.